نو خدای خسړی چاته وی روزدار ته کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پتاسو روزي فرض دي او داسې فرض دي لکه څنګه چې تاسو نه مخکې خلقو باندې فرض شوی اوس دا فرض دي څه دپاره دې دپاره چې تتقون تاسو ښه سړي شي نو معلومیږي دا چې روزدار ښه سړی او ښه سړی هغې نه زیات بل څوک کیدی شي چې چاته خدای ښه سړی یو خو مونږ خلقو ته ښه سړي وي نو دې زمانه کې به په دې اعتبار نه کوي چې مونږ چاته ښه سړی وي که مولیان ورته ښه سړی وویم چې اعتبار پې وکړي که مولیانو چاله پټکی ور په سر کو یا ورته صاحب څه صفتونه مفتونه او که منه ما هغه به څه غرض دپاره د مولا په صفت هم څوک ښه سړی کېږي نه او سړی په رنګ نه سړی کېږي سړی هغه دی چې خوی د سړو هغه علما لاړه خاورو لاندې شو چې بادشاهان به ورته پیښ شو بادشاهان او بادشاہ ته به ووایي چې تا روژه خوړلې ده هغه به اوسه سزا مې څه ده ورته علیک ان تصوم شهرین متتابعین دوه میاشتې به پرله پسې روژې نیسي تا روژه څنګه وخوړه بادشاہ ته وایي نن زه والله که خان ته وویلی شم سرمایهدار او مالدار ته والله که وویلی شم مور مړی پلار مړی پړي والا ګاډي والا دغو ته به ووایم چې مضره کافره بېدینه خنزیره روژه دې وخوړه او چې د اصلي خنزیران دي دوی ته خدای راستی کوو اصلي خنزیر خو هغه څوک دی چې په ایر کنډیشن کې پروت دی او روژې خوري د دنیا نعمتونو کې بخت پروت دی او روژې خوري نه تګلی او ابتاباد او مری کې پروت دی او روژې خوري اصلي پلید خدا خلق دی د پړي مزدور دی او صاحب جبه بار راوتې ده او به یې اوس کلې نو اله کافر دی غریب والا کافر کوه چې ورسره غټ سنډه هم کافر کولی شي چې غټ کافر ته کافر نه شي ویلی غریب ته کافر مه وایه لاړه هغه علما هم لاړه هغه خلق هم لاړه روزانه تاسو ګورئ دا مونږ د چا صفتونه دا مونږ چا ته لګیا یو چا پسې یو چا پسې روان یو یو خبره مې تاسو ته کړې وه یو سړی مړو مولا په قبر ولاړ وې دا مړی مونځ او داسې بالکل نه کولو خو چې ګوپیان به وکړه ډومبې ګوپي به مال راوړو امید دی چې خدای به بخلي نو مونږ خو هغه د شیعاګانو کې یو ټولی دی میا مرید ورته میا مرید په شیعو کې هغه فرقه ده هغه فرقه چا روجې معاف کوي او جنت تم سړی لیږي او دوزخ ته هم لیږي او هر څه پې کوي دا میا مرید سړی د کوټې نه راوغورځېد وای های او میا صاحب بچکو کې نی مړو سړی اکسیډنټ وکړو میا صاحب بچکو کې نی مړو سړی ډېر بیمار و میا صاحب بچکو کې نی مړو په شیعو کې میا مرید 22 فرقې دي په شیعو کې 22 فرقې په 22 کې یو فرقه دا میا مرید نو هر څه معاف کړي مونږ هغه میا مریدان ګوپی ګولې راوړو دخل الجنت راغې روټۍ وخوړه دخل الجنت او صاحب پټکی په سر کو مونږ هغه شرمېدلي نو زمونږ خولې له هم ګوره اعتبار نشته ښه همغه څوک دی چې چاته خدای ښه وي او خدای هغه چاته ښه ویلي دي چې چا روجې ونی د روجو عزیزانو بیا خپل آداب د روجې دې نه لوی فضیلت بل څه کېدی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای ووی
ما ته خدای ووی نو دا حدیث قدسی دی. حدیث کې اقسام دي، نو یو قسم پکې حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دی ته وایي چې پیغمبر سره الله خبرې بغیر د واسطې نه کړي، جبرائیل وغیرہ وغیرہ هیڅ واسطه پکې نه، بغیر د واسطې نه خبرې کړي، دی ته حدیث قدسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای ووی چې ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. دروجدار د خلی هغه وږمه چې ده، الله وی د د خلی وږمه ما ته د مشک او د عنبرو نم بهتر. که تاسو خیال وکئ ماسپخین مازیګر ټیم کې د روجدار خوله کې څه خاص وږم پیدا شي اوږې په بده ورځ، الله وی دغه وږم د د خولې چې دی دا ما ته د مشک او د عنبرو نه بهتر. دغه وجه ده امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې په روجه کې به سړی مسواک نه مږي. مسواک ولی ځکه چې دغه وږمه د خولې په مسواک لري شي، او الله وی دا وږمه زما خوښه ده، نو دی وجه ناړو مسواک مګمه چې دا وږمه لاړه نشي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نه، د وږمې نه هغه ظاهر وږمه د خولې مراد نه ده، د وږمې نه هغه وږمه د خېټې او د لوږې مراد ده. الله وی دا د لوږې وږمه د خولې چې ده دا ماته د مشک او عنبرو نه بهتر ده، نو د لوږې وږمه چې دا په مسواک نه لري. دا اختلاف ته د احناف او د شوافیو مذهب. عزیزانو عرض دا چې دینه زیات طلوع رتبه د یو عمل بل څه کې دی شي چې چاته خدای خوي، چاته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوي، دینا لوی رتبه بل څه کې دی. بیا عزیزانو یو روجه په قصد سړی وخوړه، یو روجه د دې سزا ده یا خو به یو مړی آزاده، یا به شپېته روجې نیسي، یا به شپېتو مسکینانو له دوه ټیمه روټۍ ورکړي. دا یې سزا ده. 2 میاشتې روجې به پرله پسې نیسي. پرله پسې دا معنی که یوه ورځ دې په منځ کې کوجه که نو بیا به یې د سره نیسي. تاسو خیال راغلی؟ روجه دې وخوړه، 2 میاشتې دې روجې مونیوې، کفاره دې ورکړه، خلاص شو؟ نه، خالی غاړه دې خلاصه شو. د دې یوې روجې چې کوم فضیلت و د خدای په نیز باندې چې هغه دا خو 2 میاشتې روجې دي چې 2 کاله 200 کاله روجې ونیسي، هغه اصل فضیلت په رمضان کې د دې ورځې چې و ابه را واپس نشي. تاسو خیال را عزیزانو دا به ډېر احتیاط کوئ. بیمار شوي، بعضې خلق وایي چې روجه به هله ماتی چې ځمکه او اسمان نه پیژني، نو چې ځمکه او اسمان نه پیژني خو زنکدني، نو بیا به که روجه وخوري نو څه خبر نه. هلکه یو سړی روجه مه خوره ځمکه او اسمان پیژني، وایي پیژنم مه خوره، خو چې زنکدني چې ځمکه او اسمان پیژني هغه سلګۍ وهي، وایي ځه اوس دې وخوري، نو بیا ژوندی کېږي سړی. عزیزانو دا خبره غلطه ده. سړی بیمار شي،
او ډیر بیمار مثلا تبه شوه او داسې تبه شوه چې د سرسام کېدو خطره ده پکې، نو بیا دته ډاکټر وویل چې بای دته خو واورې کېدی او ستنې ورته ووهئ او دا وکړي او دا وکړي کینی دا به سرسام شي، نو بیا به روژه خامخا ماتوي. یا یو سړی دی هغه ته سرک وشلېد یا په سپېږمو وینه راماته شوه یا تشو متیازو کې وینه روانه شوه یا ډکو متیازو کې وینه روانه شوه یا د وینو الټی وکړي، او دا ټولې بیمارۍ داسې دي چې دې کې د روژه ماته نه کړه نو ان قریب چې ستا د هلاکت خطره ده. نو دغه وخت کې ډاکټر چې څه ووایي اب منې او هغه به کې او روژه به ماته. اوس داسې به هم روژه نه ماتې چې انګی دې واچولو او څه چل دی یاره زکام شوی مې و نو نن مې روژه نه ده، یا اوبه دې یخ اسکلي دي او معمولي غوندې دې مرۍ خوږېږي او نن مې روژه نه ده. نه، داسې حالت کې دې که روژه ماته کړه نو دا قصدن ماته ده او کفاره به ورکړي. نو زما عزیزانو په دې خبرو تاسو ټول ډېر ښه پوهېږئ. نن سبا روژې انتهایی د آرام او د سکون روژې. په دې ځمکه یو وخت داسې تیر دی په دې ملک چې دا بجلی نه وي، دا پکی نه و، دا برفخانې نه وي، دا یخې اوبه نه وي. دا زما په یاد نن نه 40 کاله مخکې د کوهي اوبه به وي، خلقو به راوړې بیا به یې کپړه تاو کړه بیا لمده کړه یا بیا منګی په تاخانه کې کېښود چې پېشمني پورې یخې پرتې. دا نعمتونه چې کوم اوس تاسو ګورئ دا نه و. اوبه یخې نه، پکی نه، ایر کنډیشن نه، ملایانې نه، او دې خلقو به دا د ګوړې شربت زیات نه زیات نارنج یا نیمبو پکې واچولو، په دې به روژې ماتولې. تراویح به په یو یو شپه کې به یو ختم کولو، پکې به نو او د ار په شکال ورځي. دا روژې داسې هم دې خلکو نیولې. نن تاسو وګورئ د دنیا نعمتونه، د دنیا ملایانې، پراټې، اچارونه، مربې، خوراکونه او غټې غوښې او نری غوښې او چرګان او فلانې او د هغې د بعد هم ته ووایې چې خدایه زر یې تېره کې غر کې. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان میاشت براتله خوشحالېدو. اوس والله که دا خبرې په تاسو هم ښې لګي دا جومات کې چې ناست دی دومره م په ټاپو تیاره ده، دومره چې زه درته څه شیخ دی یو سهار را روان یم، یو بزرگ دی زمونږ د علاقه کې، ما ته بزرگ ښکاري خو نن نه مېړه تور شو چې بزرګان نشته، چې مې په ګیرو غلط شي او مې په تسپو. هغه یو ګیرې او تسپو والاو یو کور ته به خیر غوښتو ته ورتلو، پسې چل کې کور نه ښځه وتښتول. چې ښځه یې وتښتوله نو ښځې ورته ویل ستا د ټګۍ تسپې په لاس وي، زه په درکړو شکرانو خپېمانه یم، دا تسپې م ټول فراق. دا ګیرې راغې ما ته وی چې یاره مولوي صاحب ډېرې سختې روژې دي، داسې م که دي. نو ما وی چې یاره سخت خدای به اساني کړي، یاره بارانونه مارانونه. ما ته وی ډېر مې ورته وارخطا او تسبیح م لاس. نو بس را روانو ماسې په لاره مې سوچ کولو، ما خوند یې راغی. هر سړي ته چې ګورې ټوکه ده،
فراډ. بیا چې ګرځي ګرځي دې ته به راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث چې د آخر زمانه اسلام به د هر چا په داخله کې وي د مرای نه لاندې جنګي هر چا. مونږ خو حکومت پسې کوته کې راغستې دي چې هلکه دروغ ولې وایي، دروغ ولې وایي، ظالمانو د دروغو چغې ولې وایي. اسلام دی هغه د بیا وزیران جوړ کوي، د اسلام آغاز به ډېر زر د اسلام آغاز به ډېر زر هلکه دروغ ولې وایي کمبخت. خدای سره به تر کومه دوکې کوي. نو دا خو دي داسې دا زه او ته ولې داسې یو. اخو پرېږده ای خو په دې چل حکومت کوي. لس اته کاله یې تېر کړه دا قمقل بېوقوف قوم یې دوکه که رونو را روان دی اغاز دی پلانی دی ډینګړی دی. مونږ وایو که خیر یې پې د خدای لکه تاسو ته مې نه وې دلته یو ملا ودرېدو د چواړیانو جمعدارۍ ته دا د بیډي ممبرۍ ته ودرېده نو د شپې مال راغی وایي جي دا ودرېږي مال ته څه کې دا د چواړیانو جمعداري. نو ارور یې راته وایي جي اسلام دپاره ودرېږي اسلام دپاره. نو دا اسلام خو دوی په شرمونو وشرمول او لګیا دي شرمۍ یې رسول نننې د مشرق او د جنگ لاهور او د جنگ پنډۍ د منځ پاڼې وګورئ نو د ضیاءالحق د اسلام پته به درته ولګي چې واقعي که اسلام په دې پاکستان کې راوستو نو همده راوستو. نننې مشرق اخبار ورشئ بار نه راوړئ د منځ پاڼې د هغه وګورئ او د منځ پاڼې د جنگ لاهور او د جنگ پنډۍ وګورئ ملک کې به درته پته ولګي چې واقعي اسلام دی. اخو پرېږده اخو لګیا دي د پاکستان ښځې دا ملک په شرمونو شرمۍ لګیا دی، دین او مذهب په شرمونو شرمۍ لګیا دی، اسلام په شرمونو شرمۍ لګیا دی. زمونږ ښځې دي زمونږ لوڼه دي مونږ د هرې سزا قابل مونږ د هرې سزا قابل. دا مونږ سال جوړ کړی دا ښځې د چا دي؟ د دیلي اندوې دي که د پټیالي سیکړی دي که د ولایت میمانې دي دا د چا دي؟ د دوی د چال ته وګورئ په دې سړک وختي وزیر باغ طرف نه راتلم آریان ښځې روانې ښځې مونږ سره تېرېدې ما خپلو ملګرو ته وویل مال دې منځ کې کټای ته وګورئ. منځ کې کټای ماله ولیدو ویې خندل ما هغې ته ولیدو دا د چا ښځې وې؟ دا قوم ما ته یو سړي وې ستا دې جومات ته درتله خو لوی قهر دی د خدای مال زما جومات ته هغه سړی نه شي راتلی چې د چا ښځه ټیکسي لارئ د چا لور ټیکسي لارئ دله زما جومات ته راتلی شي ته تې خبر نه خبر نه او ښځې او لوڼو دې سال دوی زړه له په دې ټکور ورکوي او زړه په دې خوشحالۍ چې ما ته ګمنام خط راولېږي چې مولانا صاحب مونږ اورېدلي دي چې ستا لوڼ هم کالج کې سبق وایي. مال ټیک ده که د دله قوم ملا چېرته نر کېدی شي د خرې میړه اس کېدی شي او د خرې میړه هم خري ښار کې ډېر داسې دي چې مخکې امامتین کوي لوڼه کالجونو کې سبق
ډېر داسې که زه یو نه زه پکې نه یم دا قوم نه دی نه دا ملک دی زما عزیزانو تماشه به وکئ د ځان انجام به وګورئ خپل چې لارې به درنه خطایي لارې دا نن په ټیکټرو کې او په خرونو چې دا کډې او چرګان تړلي او ستا ملک ته را رواني که داسې په ناګزین ته نه شوې او مړم نو راشي په قبر مې متیازې تاسو به هم داسې کړي دا بنګلې او دا ترکۍ اسپې به دوی به تې خبر نه وي چې ښځه مې کوم خوا لاړه او زه کوم خوا لاړم لور مې کوم خوا لاړه او زوی مې کوم خوا لاړه خبر به تې نه د کابل انقلاب خو بیا هم داسې و چې په یو ځای خو یو ځای ته لاړو یو تمبو کې کېناستو په تا چې آسماني انقلاب راغی یو به د یو نه نه یې خبر او بل د بل نه او بل د بل نه او بل د بل سترګې در باندې پټې دي وخت له ټېله ورکوئ چې ځه نن ورځ تېره شوه سبا بیا خدای دا د چرسیانو خبرې زده کړي تاسو به د خپل ځان تماشې وکړو دا غټ غټ چې دي دا د اسلام نه لرې او باغیان او د دین نه غافله دوی به د ځان تماشې وکړي دغسې به په کابل کې علما ووې مکه وایه مکه خدای ته وګوره نن یې څه حال په ټوله دنیا وشیندلی نن د کابل مسلمان په ټوله دنیا شیندلی شوی دی امریکې ته دوی پناهګزین شو ولایت ته دوی شو عربو ته دوی شو پاکستان ته دوی شو ایران ته دوی شو ډاکې ته دوی شو په دنیا تتر بتر دغسې به کېږي ستاسو خیال څه دی تاسو هم په دا شلخو ټوپکو غاویری شلخي ټوپک به اله کار کوي چې رسته ورپسې ایمان ایمان ورپسې و بیا به شلخی ټوپک کار کوي چې رسته ورپسې ایمان نه و والله که د انګریزي ټوپک هم کار چې ایمان ورپسې نو زما عزیزانو عرض دا و روجې میاشت ډېر په احترام ډېر په مینه او ډېره په شوق ونیسئ خدای ته پکې دعا او زاری وکړئ خاص طور د ماښام په ټیم چې روژه ماتېږي دغه ټیم کې شربت دې ایښی دی یا روژه ماتی پروت دی او بچی او ته ټول ناست دی نو لاس اوچت کوي ټول دعا وکړئ چې الله اول نه اول دې ملک ته خیر دی مونږ ته خیر بچیم نیکان شرم پرده مو ساتي د خپل قهر او د غضب نه په امان کې اوسئ دغه وخت کې چې څه دعا وکړه الله به قبلوي تا دغه وخت کې ځان نه چمنې جوړ کړي ځینې سړی هغه ښځه غریبه هم غلی غلی کېږي چې یا الله شربت له مچ ور نشي غر پش غر پش غر پش سړی د چیلم پې ختلی دی په چیلم پې ختلی نه دی چیلم پکې ننوتی ګډې زویه په چیلم ختلی په چا چیلم ختلی دی په چا نسوار ختلی دي وایي خورې ما نسواري دی په روژه مات دغه دی ما ته راوړاندې کړه چې دا د غوږ پیس کوي وواما چې دې ته دا نسوار وښیم چې په کوم ځای دی نسوار ختلی هغو د موزیانو وروڼه دي وای موزی لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي بار په سرکو باندې ټاس ټوس به جوړ شي چېرته غریب ګاډي والا غریب سایکل والا ټاس ټوس هلکه څه چل دی ما روژه ده همدغه چمنې ته لږ کوم ځای نه سترګه نه سوځي په هغه ځای ډېر نیغ نیغ کېږي او چې کوم ځای نه سترګه سوځي بیا د ګیدړ رور دی لکه یې پونګې منډلي او په سوړه ګوري چې په کومه سوړه ننوځي دا هغه قوم نه ښځې دي
خزوله بسې به غور پش خزه غریبه به هم په قهر اختی روجه ماتي پوه نه شي ماشومان به ټول ریږدي چې پلار خنزیرم په غصه دی مور به غپی چې زوی مې په غصه دی پلار به په خدای په قهر اخته شي خدای په قهر اورېدلي بدبختو نه ښه وخت پیژنئ نه ښه ورځ پیژنئ نه ښه ټایم پیژنئ نه خدای سره د رابطې او د تعلق وخت پیژنئ بدبختو سوچ روجه ماتي ټایم خدای ته ټوله ورځ د نهاره تېره کړي خدای هم خوراک سکاک نه کوي تا د الله په یو صفت کې ځان شریک کړی و خوراک سکاک نه بې نیازه تا هم د خوراک سکاک نه بې نیازه وخت تېر کړی دی دغه وخت کې چې څه وی نو خدای پاک یې قبول جبریل ته حکم شوی ملایکو ته چې وګرځئ او د روجه ماتي په دې سیزونو کې د جنت ساس کی ورته عزیزانو عرض میں دا ورځ دا مشقت کوا محنت کوا کار دی نه ودوسا روجه به مشغوله په تاشونو په چیسیانو کرمبوډونو په دې آرام توبونو به روجه نه مشغول علما لیکي چې غیبت به نه کې په روجه کې به پردی بد نه وي لکه څنګه چې په خوراک روجه ماتیږي په روجه کې د کده چا غیبت کو بعض علما او مذهب دا دي چې د چا بد دی په روجه کې وې روجه په ماتي نو موږ ټول ورځ روجه بم بد دی او فلان دیو جنا سوچ کوو عزیزانو فکر کوئ خدای ته پکې رجوع شي تلاوت کوئ الله نه چا په خوب کې لیدل چې یا الله ته په څه ډېر خوشاله جزا هغه کار الله ورته وی چې په تلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشاله نو چې خدای ذات په کوم شي ډېر خوشاليږي کار ډېر کوي روزه د قرآن تلاوت پکې کوي که په خپل نظر زی زدای کا نشز د کوله څوک چې وای ته ورته ناس او ساو او بلدا چې روزه ماته د یاد لري عزیزانو دا باز دکانداران اگر باتای دا خوشبویاں دا دکانونو کې لګول دا اگر باتای لګي چې د چاس پیګمو ته نه نواتو نو روزه په ماته شي یا دا سپلنی لګي کولو والا د خار کې د ورځي ګرځي دا سپلنی دي چې قصدن په دکان کې یا په کور کې لګي کړه او لګي د سپیګمو ته نه نواتو نو روزه په غوږ کې دارو اچولو سره روزه ماتي سترګو کې دارو اچولو سره روزه نه ماتي مولیان ډیر دي الله دې امان راکړي صحیح مسلک د علماء دیوبند ده چې بیمار وي او پستنه ټیکې دي نو پستنه والو باندې روزه نه ماتي ما په خبره پوهیږئ ستنه والو چې ډاکټر درته ستن هغه ستن که برک کې وا او که په غوښه کې روجه په نه ماتي اوس چلار شي تاسو بو کې وای څنګه نه ماتي دارو چې دنه نه لاړ شي نو د دې یو مثال و دو معدې دي دوا یو معده د خېټه ده او یو معده د دماغ دا دواړه معدې بندي کوم شي چې د خېټې معدې ته دننه نه ایتلی نو روجه پې نه ماتي په خبره پوه شوئ او کم شی چې د دماغو معدې ته دننه نه ایتلی نو روجه پې نه ماتي یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل ستنې دارو چې دي د هغې بذات دارو دننه معدې ته نه ځي اثر یې لاړ شي لکه ګل سړی بوی کی او روجه پې نه ماتېږي په یخو اوبو په اوړي کې ولامبې او هغه اثر او یخوالی دننه لاړ شي روجه پې نه ماتېږي نو داسې ذات د شي چې جوف د دماغو او جوف د معدې ته لاړ نه شي په دې روجه نه ماتېږي ما په دې خبرو پوهېږئ نو عرض مې دا و چې تش پستنه کار کېده روجه پې نه ماتېږي
دا د علماء او علماء دیوبند د تحقیق د 2-3 میاشتو ریسرچ نه بعد دا فتوا مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مفتی ہند، مولانا محمد شفیع مفتی پاکستان د دې ټولو متفقه طور دا فتوا ده چې پستنې والو روجا نه ماتي. اوس علماو چې وی چې نه ماتيږي خو بلا د هغې په سر شوه نو تا ځان نه څه د ملا د پیازه زوی جوړ کړی دی چې هلکه ماتیږي که مولیان اوس ماته وي چې په اوبو څکلو روژه نه ماتیږي والله چې په دې ټکي وڅکي خبره ده که چې هغه ووایي چې غرمې ټایم کې یو کټوري اوبو روژه نه ماتیږي. زما څه کار دی چې کم غم د بل چا په سر دی، کار مې څه دی چې خپل لوی لوی علماء او اتقیا او بزرگانو د دین فتوا ورکړه نو زما ذمواري ختمه. اوس علماء فتوا ورکړه چې روژه ده، زما ذمواري ختمه شوه، زه به روژه نیسم که مې ونیلي وه مجرم دی. علماء فتوا ورکړه چې اختر دی، که ما روژه ونیوه نو د شیطان روژه به وي ځکه چې د فتوی خلاف ورزي ده. نو کم شی چې د بل په سري ته په څه بلا اخته یې چې هغه شی خپل سر لرو. سترګو کې دارو اچولو سره، رنجو اچولو سره روژه نه ماتي. غوږونو نه به احتیاط کوئ. عزیزانو دا د روژې متعلق یو څو خبرې وې. بله خبره دا ده چې د روژه ماتي ټایم لږ سوچ وکړئ. په دغه وخت کې دا شیخکی چې په دې جماعتونو کې ځان نه چودریان جوړ کړي، نور پریوزي، شپه راوخیږي، دی ګړی تم ګوري او داسې اسمان ته او خلک د ده مخ ته ګوري چې وه خدایه نو اوس به دی کله وایي چې ماښام داسې. هلکه ته څه ماهر فلکیات یې، ته عالم بالاوقات یې، شپه په نیزو راختل ته شیعه یې. دا خو د شیعو مذهب دی چې تیاره راوخیږي نو هله به روژه ماتې. دې خوا وګورئ، نور پریوتو او د اسمان په دې کینګره کې یو تور تار د شپې ښکاره شو، بس په ټکي به روژه ماتې. بانګیانو ته که ګورې که نه نو چې په پاوباندې په اوه ماښام نو تر 9 پورې به دوی بانګونه وایي. سهار وګورئ که د 4:30 نه پې شروع وکړي نو تر 5 پورې بانګونه وایي، یا د 4 نه تر 4:30 پورې بانګونه وایي. دغو ته به نه ګورئ، بس وخت به پېژنئ. روژه ماتي دپاره اذان شرط نه دی، روژې بندولو دپاره اذان شرط نه دی. سهار وګوره چې دې طرف کې سپینه کرښه ښکاره شوه روژه بند کا، ماښام دې طرف کې توره کرښه ښکاره شوه روژه ماته کا. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت عائشہ روایت ده چې الله دې رحم په هغه قومو کې چې کوم په روژې بندولو ټایم کې تاخیر کوي. تاخیر دا معنا چې تر اخر سبا خطو پورې خورا اوس کا پوهېږئ، تر څه پورې؟ تر سبا خطو پورې خورس کا. او رحم دې الله په هغه چو کې چې د روژه ماتي په ټایم کې تلوار کوي. یو وخت کې به لږ احتیاط کوي چې هغه اوریځي ټایم کې به احتیاط کوي ځکه چې هلته د شپې رڼا او تیاره پته نه لګي. د دې نه سوا نور پرېوت چې نور غایب شو دې طرف ته ورپسې شپه راختلي به دغه د شیعو مذهب دا دی چې دا د بی بی عایشې روایت دی او بی بی عایشې سره د شیعو دشمنی ده. بی بی عایشې ویلي دي چې روژه په تاخیر بندوي نو دوی یې په 3 بجې بند کړي، روژه زر کولاوي نو دوی زمونږ د روژې ماتي نه 15 منټه وروسته روژه ماتوي. ما په دې خبرو پوهېږم. دا اوقات دي انشاءالله که څه پاتې بیا به شي.